د افغانستان د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي که خلک د آزاد او مشروع ټاکنو لارې مولوي هیبت الله اخندزاده خپل مشر وټاکي نو دی به درناوی کوي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې په نامه د ټلوالي مشر احمد مسعود وایي که افغانستان خلک په آزاد او مشروع ټاکنو کې مولوي هیبت الله اخندزاده خپل مشر وټاکي، دی به د خلکو رایو ته درناوی او احترام وکړي. د طالبانو دا مخالف مشر چې له هیواده بهر ژوند کوي یو ځل بیا هغه تور رد کړ چې د مقاومت ملي جبهه د یو قوم یا د یو ولایت اړوند ده. د بي بي سي له خبریال ضیا شهزاد سره په خبرو کې ښاغلی مسعود هغه شونتیا چې ښایي روسیه او ایران طالبان په رسمیت وپیژني د هغه په ګډون د هغو په ګټو پورې غوټه کړه او د هغوی داخلي موضوع یې وبلله. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.